په دې کې تاسو څلور کارونه ډېر کوئ. دوه کارونه داسې دي چې په هغې باندې به تاسو نه الله راضي کېږي. دوه کارونه داسې دي چې د هغې نه د یو مسلمان خلاصین نشته، به خامخا کوي. دوه کارونه داسې دي چې الله پرې د نه راضي کېږي، هغه لا اله الا الله ډېر ویل دي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دویم استغفار، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. ډېره د تعجب خبره ده. په عام ورځو کې په دې جوماتونو کې سهار مانځه نه وروسته څه ناڅه خلک ناست دي، څوک ذکر کوي، څوک تلاوت کوي. د روژې دا میاشت چې راشي نو ټول جوماتونه چې سهار لمونځ کېږي که نه، نو نر هغه دی چې غر وایي، او د غرمې بیا ګرځي بازارونو کې هسې وزګاري. نو د عبادت او د ذکر وخت مونږ خوب له ورکړی، او د خوب وخت کې مونږ له خوب بیا راځي نه ځکه چې ولا خلک دا وایي چې دا خوب ډېره زیاته مزه کوي. امام ترمذي رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم بارک لامتی فی بکورها. یا الله زما امت د پاره د سحر په وختونو کې برکت واچي. کوم خلک چې د نور خاطر مخکې ود کیږي هغه د دې دعای نبوي نه مخړی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مستجاب دعا قبول. یا الله زما امت د پاره د سحر په وختونو کې برکتونه واچي. دیو جن علماء کرام وایي کوم خلک چې د سحر د نور خاطر مخکې ود کیږي نو رزق به تنګي او نوري بیماری به کې پیدا کی. ګناه نه ده خو رزق تنګي، مکروه او خلاف سنت ته. تاسو چرته موبایل کې دا اورېدلی چې دا ګناه نه ده نو کوئ. ضروري خو نه چې کوم عمل فرض یا به کوو، چې کوم مستحب او سنت دا پرېږدو. کوم خلک چې مازدیګر مانځه نه وروسته کېږي دا به لیوني کېږي، عقل به خرابېږي، ذهن به خرابېږي. البته معذور خلک جدا دي، بیماران، ضعیفان، یا چا ټوله شپه عبادت کړي نو که دی اوده شي صحیح. مونږ خو تراویح هم نه کوو، ختمونه هم نه کوو. دې وجه نه زمونږ د رمضان څه شیډول نشته، نه د تلاوت، نه د ذکر، نه د تراویح، نه د نفل، نه د صدقو. دې وجه نه هغه کمه فایده چې په رمضان کې ده هغه ډېرو کمو خلکو ته نظر کې وي. الله پاک دې مونږ کې عقل پیدا کړي. دا میاشت خو د سړي د معمولاتو ده، د نفلو ده، د ذکر ده، د تلاوت ده، او د الله پاک د رضا د کارونو ده. الله پاک دې موږ ته عقل راکړي، توفیق راکړی شوی دی. توفیق څه ته وایي؟ موږ ژوندي وو میاشت راغلی ده. شریعت کې توفیق دې ته وایي. روغ رمټ یم، الحمدلله، جنگ نشته دی په دې وطن باندې، بله څه مسله نشته، جیل کې نه یم، الحمد. توفیق داسې نه څوک د لاس نه راکاږي او دا ته توفیق نه وایي. توفیق شریعت کې دې ته وایي دا موږ تاسو چې ملو دی. ومونږ کې عقل نشته، صفا داسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې به تاسو نه الله راضي کېږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ډېر وایي، او استغفار، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او دوه هغه کارونه چې هغې نه ستاسو خلاصې نشته، یو جنت به ډېر غواړئ، او دویم د جهنم نه پناه غواړئ. اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار. یا الله زه تا نه جنت غواړم او په تا سره پناه نیسم د جهنم د اور نه. پناه سته ولاړه کې به دا وایې اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار. چا چې په دې کې یو مسلمان باندې اوبه وڅښلي، روژه وه، روژه پې ماته که په د څښلو شیانو باندې شربت اوبه وي، الله پاک به دې سړي ته زما د حوض نه داسې اوبه ورکړي چې تنده به مکمل دپاره ختم شي، مکمل طور به ختم شي تر دې چې دې جنت ته داخل شي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم.